قران چې کله انسان مطالعه کوي تقریبا د سکینه باره کې شپږ آیتونه دي، 9 احادیث او 9 آثار یوسف دی. آیتونه باندې مسله او احادیث باندې او آثار باندې ګرانی کې صرف د پیدې په مناسبت ذکر کوو ترغیبا نه لازم وجوه د شوق رش. یو دا چې کله په انسان باندې سکینه او دلالامي راو د زړه د اطمینان د دلیل دی خبره دی چې انسان من الله رب العالمین راضي کړي دی. بس دا تجربه ځان سره یاد ساته. اگر که انسان په دین د اسلام باندې تجربه نه کوي ځکه دین د اسلام حق دی او تجربه کله حق نه شي او کله نه، لیکن چې کله ستاسو زړه له اطمینان ورسېدو د قشند الله په بندګۍ باندې خوشاله شوي ته پوهې چې به خبره باندې چې رب العالمین ته راضي کړي دی او هغه خوشاله کړي دی. دا غره خوشاله علامه ده. نیکی چې کله وکینو ستاسو زړه خوشالي ورسېږي او چې کله بدی درنه وشي خفغان بس پوهیږي نور او د الله درزه لپاره مخکې دا مسلمان غوېلې و چې انسان به کوشش کوي. شیخ الاسلام ابن تیمیه فرمایي دا معلومات دي چې ان شاء الله وکم شي باندې راځي کیږي. یو سړی په تور مثال هغه د لارې په خوا باندې ونه او یو څنګه دی خوراکګه واغې کټ کړ چې د کوم مسلمان سترګې ور باندې زخمی نشي. رسول الله فرمایي چې په دغه څنګه کټ کول باندې زمونږ الله یې څنګه جنت لا بوتله وسم الته اوړي راوړي. دومره د الله رضا په دې کار بل زنانو هغه به شي باندې وبوس کړي په دې مناسبت باندې چې دا حیوان دی فاحش او خراب زنانو الله ته راضي شي چې الله غا معاف کړه. انسان به اخلاص څنګه پیدا کوي؟ علم د قران او سنت او دعاګانې. دوی منشه پیدا دي سکینه ده او انزل السکینه. سکینه د لارمي شکل به کوم انسان باندې راشي د علماء او د الله د اولیاء علامه ده. ته پوهې په دې باندې چې د الله باندې باندې تعلم شو تدقشن د الله باندې باندې ولي ده من الذين امنوا وكانوا يتقون. نو دلیل به دې باندې چې انزل السکینه سکینه شکل به انسان باندې نازل شو. د شي انسان کې علم د الله باندې باندې او د انسان ګورځ موږ د الله ولی دی او دوست دی او چې د انسان دی دا یو بل فائدہ علماء دا ذکر کړی د سکینه و دا علامه د یقین ده د الله په ځای باندې مضبوطواله د ایمان او د یقین مضبوطه عقیده لرل چې دا به په اخو د خبرو باندې ځای لکېږي نه او د شیخ انسان نه نصیب کېږي بده چې د الله په مخلوقاتو کې سوچ د رب العالمین دعا وغواړي د الله د اولیاء سره کینی الله خالق ومني رازق ومني د شي ومني چې په کوم ځای کې مدق الله ما باندې علم لري او چې کوم حرکت وکم واغد الله د حکم نه خلاف ګور الله وماله سزا به راکړي پرې دې ممنه کتوبه وي صحیح سره الله معاف کوي دا څلورمه فائدہ علماء دم ذکر کړی د سکینه وی فيه طاعه الله په دې کې د رب العالمین طاعت ته ومنله دي انسان موږ د الله خبره مننه ذکر رب العالمین په سکینه نازل کړه د رسول الله ملګرو صحابه کرامو د رب العالمین خبره ومنله غدا چې جهاد له حاضر شو مال او سری د رب العالمین په لاره کې خودو الله رب عزت فرمایي چې تاسو دوم غیرت وکنه هو الذي انزل السکینه رب العالمین ایسه په دې باندې دلاله مې سکون نازل کلک شروع درېدل